د اشرف غني له ټاکل کېدو وروسته سره روان دي. اشرف غني ته ولې کم خلک مبارکي ورکوي؟ حقیقت څه ده او تر اوسه چا مبارکي ورکړې او څه یې ویلي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له معمول سره سم کله چې کوم هیواد کې پایلې اعلانېږي د نورو هیوادونو مشران نوي جمهور رئیس ته مبارکي ورکوي، خو په افغانستان کې د اشرف غني د بیا ځل ټاکل کېدو سره دا لړۍ ډېره پیکه روانه ده او ښایي غټ لامل یې د عبدالله د ډلې ناندري او د موازي حکومت اعلان وي. دغه راز د سولې روانې نامعلومې خبرې او د یو شمېر سیاسونو لکه حامد کرزي او نورو تخریب د دې سبب وي. عبدالله خو ان ټولو سفارتونو ته لیک لیږلی او ترې غوښتي دي چې په دې موضوع غرض ونه کړي. په هر حال د دومره ډېرو جنجالونو سره قرار غني ته مبارکیانې راځي او ژر به دغه مبارکیانې زور واخلي. لومړی مبارکي اروپایي ټولنې محمد اشرف غني ته ورکړه. ولسمشر غني په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي فاصلې جګپوړي استازي یوزیف بورل پونتلس ورسره ټلیفوني خبرې کړې او ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده، خو تازه اوس عبدالله دوی ته خط لیږلی او د دوی دا کار غیر مسؤلانه بللی. په هر حال د اروپایي اتحادیې دا کار د نږدې 27 هیوادونو نمایندګي کوي. دغه راز ملګري ملتونه وایي د افغانستان له نوي حکومت سره پوره همکاري او ګډ کار کوي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي رڼې ټاکنې او د پایلو اعلان د یوناما غوښتنه وه او ټاکنې د افغانانو حق دی. یوناما دغه راز ویلي چې دوی د افغانستان له نوي حکومت سره کار او همکاریو ته ادامه ورکوي. دغه راز د مبارکیو په لړ کې د کویټ امیر شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا هم محمد اشرف غني ته د دویم ځل ولسمشر کېدو د مبارکۍ پیغامونه استولي. ښاغلي جابر ولسمشر غني ته د بریا او افغانستان ته د پرمختګ هیله ښودلې. دغه راز د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمهوري ریاست ټاکنو کې د بري له امله محمد اشرف غني ته مبارکي ورکړه. د هند د بهرنیو چارو له وزارت خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ټاکنو کې ولسمشر ته د بري له امله مبارکي وایي او هند به د افغانستان له نوي حکومت سره ګډ کار وکړي. ترڅنګ یې وتلي جمهوري غوښتونکي امریکایي سناتور لینزي ګراهم هم ولسمشر غني ته د 1498 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. نوموړي په خپله ټویټر لیکلي په ټاکنو کې ولسمشر غني ته د بریالي کېدو او افغانانو ته له دې امله مبارکي ورکوم چې په ټول قوت یوه ډیموکراتیکه پروسه بشپړه کړه. په هر حال نور که کوم څه په دې بهیر کې پیښیږي معلومات به له تاسې سره شریکوو. دا به د جمهوري ریاست ټاکنو تر اعلان وروسته د مبارکۍ پیغامونو لړۍ. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.